کما غونډه را جوړه کړې شوې ده د مورنو ژبو د عالمي ورځې 21 فروری په حواله باندې په هغې کې د موږ څخه د بهر نه په دې غونډه کې چې کومو مېلمنو شرکت کړی دی د پښتنو د بري او د لرې پښتونخوا د ادب نمر استاد محترم جناب عباسین یوسفزی صاحب خاورا باندې مومندو عربستان مومند صاحب هغوی موجود دي دلته سره د اسدالله هجران صاحب چې هغوی نن سبا ډېر هلې ځلې کوي او منډې وخي او هغه ورک شاعران د هغوی سره انټروینې کوي او هغه بهر ته راوباسي زموږ دا مومند په دغه لحاظ باندې لږ شانتي وروستو د خیبر نه او د دې نورو ضلعو نه هغوی خپل شاعران ډېر قدرول موږ هغه شانتي نه قدرول الحمدلله اوس هم دا نوي چې کوم عباسین صاحب خپل شعر مې نه دی یو شاعر وی ما نه بچي مې تپوس وکړه چې ټال څه ته وایي ما نه بچي مې تپوس وکړه چې ټال څه ته وایي زه هله پوه شم چې د ژبې زوال څه ته وایي نن د مورنۍ ژبو عالمي ورځ نمانځلی کېږي خاص کر د ځوانانو بچو ته زه لږ شانتې مختصر 3-4 منټه اخیستل غواړم زیات ټایم هم نه اخلم بنیادي مقصد یې څه دی د 21 فروری ورله ولې ټاکلې شوې ده د دې په ځای باندې په 23 ولې نه دی په مارچ کې نه په اپریل کې ولې نه ده په 21 فروری باندې ولې دا ورځ نمانځلی کېږي اغراض او مقاصد یې د څه لپاره نمانځلی کېږي او آیا چې کوم مقصد دی نو چې دا موږ شاعران ادیبان او ځوانان راغونډېږو نو آیا هغه مقصد طرف ته څه مزل هم موږ کوو که نه هسې صرف چې دی ګیټ ټوګیدر دی د ټولو نه اول خو په دې باندې ځان پوه کړو که څوک تفصیلي بیا فرض کړه دا کتل غواړي نو ما نن سهار زما ویلاګ خپل زما د یوټیوب چینل نه ما الریډي په دې باندې کړی دی او هغه مې شیر کړی هم دی خو بیا هم درته وایم چې 21 فروری هغه ورځ ده چې په کومه باندې د پاکستان د جوړېدو نه 4-5 کاله پس یعنی په 1952 کې په 1952 کې چې په 48 کې دلته په پاکستان کې اردو د پاکستان سرکاري ژبه شوله نو په هغه وخت کې چونکې بنګال چې بنګالیان په اکثریت کې کوم ته چې به شمالي مشرقي پاکستان به ورته ویلي د هغوی مطالبه دا شروع شوه چې نه بنګالي ژبه دې هم سرکاري ژبه شي ولې صرف اردو دواړه چې دی نو سرکاري ژبې شي هغه احتجاج شروع هغه باقاعده یو مومنټ د یو تحریک شکل هغې اختیار کړ په 21 فروری 1952 باندې په ډاکا کې په هغه پروټیسټ په هغه احتجاج باندې پولیس والا فایرنګ وکړ او په هغې کې د یونیورسټۍ سټوډنټان شهیدان شو او کم او زیات 300 کسان چې دی په هغې کې زخمیان شو هسپتالونو ته ورسېدل د هغې نه وروستو بیا خو دغه تحریک تاسو ګورئ چې کوم ځای ته ورسېده پاکستان چې دی نو هغه 2 ټوټې شو د هغې بنیاد په هغه وخت کې ایښودی شوی او کله چې د یو ژبې احترام ونه شو دا د ځان سره یاد ساتئ دا خبرې په 1999 کې یعنی 1999 کې بیا یو د بنګلادیش یو سکالر یو دانشور هغه راپاڅېده او هغه دنیا ته اپیل وکړ په یونسکو کې یو درخواست جمع کړ چې دغه ورځ چې دی دا د ژبو عالمي ورځ وټاکلی شي او په هغې دپاره د نړیوال کوششونه او هلې ځلې وکړی شي په 1999 کې یونسکو چې دی دا اپیل منظور کړ او په 2002 کې بیا اقوام متحده جنرال اسمبلی باقاعده د هغې منظوري ورکړله چې په ټوله دنیا کې به 21 فروری د هغه شهیدانو په یاد کې د ډاکې او د بنګال د شهیدانو په یاد کې به دا نمانځلی شي ټوله نړۍ ته هغه خلک چې دی نو ښکاره شو د نور په شانتې وځلېدل چا چې د خپلې مورنۍ ژبې دپاره قرباني ورکړه او شهادت یې ورکړه دا د دنیا اول شهیدانو چې هغوی د ژبې دپاره چې د خپل شهادت ورکړه هغوی ته یو سلوټ او سلام دغه شهیدانو ته اوس راځو دې له چې دا ورځ ولې نمانځو دې وخت کې تاسو ته دا معلومه وي چې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې 6,800 ژبې ویلی کېږي تقریبا کم و بیش 6,800 او ماهرین دا وایي چې ډېر په تیزۍ سره د دغه ژبو تعداد راکمیږي راغونډېږي چې کومې وړې وړې ژبې دي هغه د دنیا نه معدوم کېږي ورکېږي د هغې ویونکي ختمیږي زه به تاسو ته ووایم دا تېر کال یو 2-3 کال وړاندې زه او عباسین صاحب ګلګت ته یو کانفرنس ته تللي وم دغه شانتې ادبي او د ژبو په حواله باندې کانفرنس و هلته موږ ته دا معلومه شوله چې داسې ژبې شته دی په ګلګت کې چې صرف د هغې ویونکو تعداد 400 کسان پاتې دی یعنې مخکې هغه په زرګونو کې اوس 400 کسان پاتې دي اسلم تاثیر صاحب پروفیسر اسلم تاثیر صاحب عباسین صاحب هم پیژني زموږ شاعران ادیبان ملګري ټول پیژني یو ډېر ښه محقق دی پروفیسر دی هغه وایي چې کله موږ په دې باندې تحقیق کوو نو په چترال کې
چې زه لاړم چترال ته ورسېدم بیا د هغې نه بل یو ځای ته او هغې نه پس بیا ما تقریبا 3-4 غنټې پیدل مزل وکړو د یو داسې کس ته زه ورسېدم چې هغه د دغه ژبې ویونکی اخري یو کس پاتې و د هغه نه ما چې د هغه ژبه چې دی ریکارډ کړله او هغه د ارکایو د لایبررۍ حصه هم جوړه کړله په پاکستان کې د تحقیقاتو تر مخه 3 ژبې ویلې کېږي بعضې وایي 6 ویلي بعضې وایي 3 ژبې دي په دغه 3 کې 32 یعنی 32 ژبې دا صرف په پښتونخوا کې ویلې کېږي په دغه 32 کې 12 ژبې صرف په چترال ضلع کې ویلې کېږي چترال کې دومره ډایورسټي دا وړې درې دي په یو دره کې چې کوم خلک دي هغوی د بلې درې د خلکو په ژبه باندې هغسې نه پوهېږي هغوی خپله ژبه ځان لالته ایجاد کړې ده اوس نوی دور دی ډیجیټل دور دی موبایل دور دی د کیمرې دور دی په کار دا ده چې د دغه ژبو د بقا دپاره د هغې په دنیا کې د باقي ساتلو دپاره په کار چې د هغې د ترویج دپاره کار وشي دا 21 فروری چې لمانځلی کېږي د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دغه قسم له کومې وړې ژبې دي هغه ورکې نه شي هغه دې محفوظ کړی شي او د محفوظ کېدو دپاره شاعران ادیبان صرف کافي نه دي د هغې دپاره ذریعه تعلیم او وسیله تعلیم چې دی دا په خپله ژبه مورنۍ ژبه کې ورکول ضروري تر څو پورې چې په خپله ژبه کې تعلیم خپلو بچو له ور نه کړی شو د هغې دپاره شاعران ادیبان خو کوششونه کوي بعضې قوم پرست سیاسي جماعتونه هم دا کوششونه کوي خو دا نه صرف د پښتو مسله ده او نه صرف د پاکستان مسله ده دا د ټولې دنیا مسله ده په نړۍ کې ګوره عام طور موږ ته ښکاري چې ګینې انګریزي د ټول نه غټه ژبه ده چې دنیا ډېر خلک یې وایي خو یاد ساتئ په دنیا کې د ټول نه زیاته ویونکې کومه ژبه چې ده هغه د چاینا ژبه ده هغه انګریزي نه ده دویم نمبر ورپسې بیا هسپانوي ژبه ده او دریم نمبر کې بیا انګریزي راځي چې د دنیا ډېر خلک یې وایي سره د دې چې هغه د کمیونیکیشن دپاره موږ استعمالوو نن سبا د ګوګل ټرانسلیټ دور دی د هغې هم ضرورت نشته چې څوک په کومه ژبه کې خبرې اترې کوي خو په کار دا ده چې موږ د خپلې ژبې د ترویج دپاره د هغې د نشر و اشاعت دپاره نه صرف دا چې په خپلو کې کمیونیکیشن خبرې اترې موږ په پښتو کې کوو نه صرف دا چې موږ له خپل لیکل کم از کم چې موږ د بلې ژبې کس ته خط نه لیکو نو په خپلو کې لیکل د موږ په پښتو کې ولې نه کوو نن سبا چې د موبایل کمیونیکیشن دور دی د موبایل په ذریعه باندې موږ میسیجونه یو بل ته لیکو نو ولې دې په انګریزۍ کې ولیکم ولې دې په اردو کې ولیکم په پښتو کې دې ولې ونه لیکم ملګریا د ګیټ خواته راوځه نو که دا ته په پښتو کې ولیکم نو څه جرم به وشي چې هغه ته چې کم ټو د ګیټ یا فلانه ځای پې آ جاو نو د هغې په ځای ته پښتو کې ولیکم دا په خپله د پښتو د ترویج دپاره او د هغې د بقا دپاره د کوششونو یو حصه ده مهرباني وکړئ په دغه حواله باندې یو بل سره مرسته ملګرتیا هم وکړئ اباسین صاحب به خبرې اترې کوي یو 2 شعرونو باندې صرف زه هغه هم اباسین صاحب زه خپل نه ویل غواړم ملګري نور ناست دي هغوی به ټایم والي یو شعر وختي ریحان صاحب هم ویلي سره د دې چې د هغې شاعر له اوسه پورې داسې معلوم نه دی محب صاحب ناست دی که فرض که دوی ته رغی چې نور ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده د دې شاعر نه حمزه بابا نه دی جي محمد ګل خان مومن په باره کې ویلی کېږي خود دا به لیکل او کتل به غواړي په دې باندې دا موږ په ګلګت کې ویلی او بیا چې دی نو د پښتو اکاډمۍ چیرمین صاحب زموږ سره یو او ډېر ښه شعر دی خو شاعر یې معلوم نه دی شاعر به یې معلومول غواړي نوي ځوانان یې ریسرچ وکړئ وګورئ چې شعر د چا دی چا چې ویلی کړي دي خو زه د حمزه بابا په دې 2 شعرونو باندې خپلې خبرې را لنډوم چې وایي حمزه سفر که د حجاز وینهم زه د پښتون د قافلو سره ځم او وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم یو جهان مننه